د متی 14 باب. هم په دغه ورځ عیسی د کور نه بهر شو او د دریاب په غاړه کېناستو او دومره ډیر خلک ورته راټول شول چې دې ته کشتۍ ته وختو. اول ته کېناستو او ټول خلک ورته د دریاب په غاړه ودرېدل. هغه ډېرې خبرې سره د مثالونو هغوی ته وکړې. هغه ووی چې یو زمیندار کروندې ته لاړو او چې کرونده یې وکړه نو څه تخم ته د لارې په غاړه توی شو او مارغان راغلل هغه یې وخوړو. څه تخم په کاړیزه ځمکه پرېوتو چېرته چې لږه شان خاوره وه او دا زر راوټوکېدو ځکه چې ځمکه جوړه نه وه او چې نور راوختولو نو تازه فصل یې وسوځولو او هر کله چې جړلې نه وي نو وچ شو. څه تخم په غنو کې پرېوتو ازغي لوی شول او فصل یې لاندې کړ او څه تخم په ښه ځمکه پرېوتو هلته یې غلو کړه، ځینې یو په 100 ځینې یو په 80 او ځینې یو په 30. که ستاسو غوږونه وي نو دا خبره واورئ. مریدان عیسی ته ورنږدې شول او تپوس یې ترې وکړو چې ته دوی ته په مثالونو کې خبرې ولې کوې؟ هغه جواب ورکړ دا د دې دپاره چې تاسو د اسمان د باچاهۍ په رازونو پوه شئ، خو هغه نورو ته دا پوه نه ده ورکړی شوې ځکه چې د هر چا سره چې څه وي هغه له به نور هم ورکړی شي تر دې چې ورسره لا زیات شي، او د کوم سړي سره چې څه نه وي د هغه نه به هغه لږ څه هم واخیستی شي. ځکه زه هغوی ته په مثالونو خبرې کوم ځکه چې هغوی ګوري خو ویني نه، اوري خو اوري نه او پوهیږي نه. په هغوی کې د اشعیا نبي یوه پیشنګویي پوره کیږي چې وایي تاسو به بیا بیا اورئ ولې پرې پوهیږئ به نه، تاسو به یې په سترګو وینئ ولې رسیږئ به پرې نه، ځکه چې د دې امت زړونه سخت شوي دي، غوږونه یې کاڼه شوي او سترګې پټې شوي دي. ګینې د هغوی سترګو به لیدلې، د هغوی غوږونو به اورېدل او د هغوی زړونه به پوهېدل او بیا به هغوی بیرته راستون شوي وي او ما به روغ کړي وي. خو ستاسو سترګې بختورې دي ځکه چې ویني او ستاسو غوږونه بختور دي ځکه چې اوري. زه تاسو ته وایم چې د ډېرو نبیانو او زبرګانو دا مرضي وه چې هغه څه وویني چې کوم تاسو اوس وینئ، خو چرې یې ونه لیدل، او هغه څه واوري کوم چې تاسو اوس اورئ خو چرې یې وانه اورېدل. تاسو بیا د زمیندار مثال واورئ. هر کله چې یو سړی د خدای د باچاهۍ په هکله څه اوري خو پرې رسي نه، نو شیطان راشي او د هغه د زړه نه هغه کرلي شوي څه هم یوسي. دا هغه د لارې کرونده ده. په کاڼیزه ځمکه د کرلي شوي تخم مثال د هغه سړي دی چې هر کله چې یوه خبره واوري نو سمدستي یې په خوشحالۍ قبوله کړي، خو هر کله چې جړړې یې نه وي نو د ودرېدو توان نه لري، او هر کله چې تکلیف راشي یا د کلام په وجه هغه راګیر شي نو منکر شي. په غنو کې د کرلي شوي تخم مثال د هغه سړي دی څوک چې کلام واوري خو دنیاداري او د دولت مینه په ده غالبه شي او کلام بې فایدې لاړ شي. خو کوم تخم چې په ښه ځمکه وغورځېږي د دې مثال د هغه سړي دی څوک چې کلام اوري پرې پوهېږي او میوه هم راوړي، ځینې یو په 100 یا یو په 80 یا یو په 30. عیسی یو بل مثال هغوی ته وړاندې کړ چې د اسمان باچاهي داسې ده چې یو سړی په خپل پټي کې ښه تخم وکري او کله چې خلک وده وي نو دشمن یې راشي او په هغه ځمکه ورته د غنمو سره جمدر وکري او لاړ شي. هر کله چې فصل زرغون شي او وږي وباسي او جمدر پکې ښکاره شي، د زمیندار غلامان خپل مالک له لاړ شي او ورته وایي نایکه آیا تا په خپل پټي کې ښه تخم نو کرلی؟ نو بیا دا جمدر پکې د کمې راغلل؟ هغه په جواب کې وایي چې دا د دشمن کارونه دي. هغوی ووایي چې آیا موږ لاړ شو او دغه جمدر وکاږو؟ هغه جواب ورکړي چې نه، دا ځکه چې هر کله چې تاسو جمدر وکاږئ نو غنم به هم ورسره وباسئ. پرېږدئ چې دواړه پاخه شي. نو د لو په وخت به زه لوګرو ته ووایم چې اول جمدر وریبئ او د سوځولو دپاره یې ګېډۍ کوئ، پس له هغې نه غنم وریبئ او زما درمن ته یې راوړئ.
او یو بل مثال عیسی هغوی ته وړاندې کړو چې د اسمان د باچایۍ مثال د شړشمو د هغه تخم دی کوم چې یو سړي واغسته او په خپل پټي کې یې وکرلو. دا تخم اگر چې د نورو ټولو تخمونو نه ورکوټی وي، خو کله چې دا لوی شي نو دا د باغ د هرې بلې سبزۍ نه لوی وي او داسې بوټی شي چې د هوا مارغان راځي او د هغې په څانګو کینی. عیسی ورته دا مثال هم ورکو چې د اسمان باچایي لکه په مثال د خمبیرې ده چې یوې ښځې واغستله او په 3 ګوړو کې یې ګډه کړله او بیا هغه ټول خمبیره شو. عیسی هغه خلکو ته دا ټولې خبرې په مثالونو کې وکړي او رښتیا خو دا دي چې یوه خبره یې هم بې مثاله ونه کړه. دا د نبي د پیشنګویۍ تصدیق و چې زه به په مثالونو خبرې وکړم او هغه خبرې به څرګندې کړم چې د دنیا د پیدایښت راسې پټې ساتل شوي دي. هغه بیا خلک رخصت کړل او کور ته ورننوتو او مریدان ورته راغلل او ورته یې وویل چې موږ په پټي کې د جمدر په مثال پوه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ښه تخم کرونکی ابن آدم دی. پټی دا دنیا ده، ښه تخم د باچاهۍ زامن دي او جمدر د شیطان اولاد دی او هغه دشمن چا چې جمدر کرلی دي هغه ابلیس دی. فصل وروستی زمانه ده او لوکونکي فرښتې دي، لکه څنګه چې جمدر په اخره کې راټولولی شي او په اور سوځولی کېږي، دغه شان په آخر کې به ابن آدم خپلې فرښتې ولیږي او د هغه د باچاهۍ نه به هر هغه څیز راغونډ کړي چې سړی پې ټینډک خوري او هغه ټول خلک چې بدعمله وي او دا به د اور شغلو ته ور واچولی شي کوم چې د جړا او د غاښونو د چیچلو ځای دی. او بیا به صادقان د خپل پلار په باچایۍ کې لکه د نور ځلیږي. که ستاسو غوږونه وي نو واورئ. د اسمان باچایي د هغه خزانې په مثال ده چې په پټي کې پټه وي. کوم سړي چې دا وموندله نو بیا یې ښخه کړه او په خوشحالۍ خپل هر څه خرڅ کړه او هغه پټی پې واغسته. د اسمان د باچایۍ دا یو بل مثال دی چې یو سوداګر د ښو ملغلرو په تلاش کې و. هغه یوه ډېره غوره ملغلره ومونده او د هغې د حاصلولو دپاره یې خپل هر څه خرڅ کړ او هغه یې واغسته. بیا د اسمان باچایي د هغه جال په شان ده چې سمندر ته اچولی شوی وي او پکې قسمه قسم کبان رانیولی شوي وي. هر کله چې ډک شو نو غاړې ته یې راښکلو نو بیا سړي ورته کېناستل او ښه کبان یې ترېنه جدا کړ او په لوښو کې واچول او خراب یې ترېنه وغورځول. دغسې به د آخر زمانې حال وي. فرښتې به ورشي او نیکان به د روانکارو نه رابیل کی او روانکاري به د اور شغلو ته وغورځوي، هغه ځای چېرته به چې جړه او د غاښونو چیچل وي. عیسی ورنه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په دې ټولو خبرو ورسېدئ څه؟ او هغوی دا جواب ورکړ چې او. هغه دوی ته وویل هر کله چې د اسمان په باچایۍ کې یو استاد زده کړې ته کېناستو نو هغه د کور د مالک په مثال دی. څوک چې د خپل ګودام نه زاړه او نوي څیزونه راوباسي. څه وخت چې عیسی د مثالونو بیان ختم کو نو هغه د هغه ځای نه روان شو او خپل ښار ته راغی چېرته چې هغه خلکو ته د هغوی په عبادت خانو کې تعلیم ورکولو. نو هغوی حیران شول او پوښتنه یې ترې وکړه چې دا عقل او دا پوهه او دا معجزې د له کوم ځایه وموندلې؟ آیا دی د ترکاڼ زوی نه دی؟ آیا د ده مور مریم نه ده او د درونه یعقوب، یوسف، شمعون او یهودا نه دي څه؟ او آیا د ده ټولې خویندې دلته زموږ سره نه دي څه؟ نو بیا دا خبرې د چېرته زده کړي؟ دغه شان هغوی د ده برخلاف شول او هغه په دې وینا مجبور شو چې نبي تل د خپل ښار او خپلې کورنۍ نه بل هیڅ چېرته بې عزته شوی نه دی. هغه هلته زیاتې معجزې ښکاره نه کړي ځکه چې د هغوی ایمان نه و.